سلام، سهار په خیر، څنګه یاست؟ وعلیکم سلام، ستاسو هم سهار په خیر. ډیره مننه، ښه یم. خورجانه که ستاسو اجازه وي یو څو پوښتنې درڅخه لرم؟ هو، اجازه دی. سهار پر څو بجه له خواب پاڅېږي؟ زه سهار پر 4:30 بجه له خوابه پاڅېږم. لومړی اودس کوم، وروسته لمانځه ادا کوم او بیا نیم ساعته قرآن تلاوت کوم. وروسته له قرآن کریم څخه څه کارونه کوئ؟ وروسته له تلاوت له خپل کورنۍ یوه ځای سهار خورم او بیا په ښوونځی کې ځم. تر څو بجه په ښوونځی کې؟ له 8 بجو تر 4 پورې په ښوونځی کې یم. وروسته له ښوونځی څه کارونه کوئ؟ د پښتو ژبې ټولګي ته ځم، د پښتو ژبه زده کوم او بیا کور ته ځم، د ماښام لمانځه ادا کوم او وروسته له کورنۍ یوه ځای د ماښام ډوډۍ خورم. د خوشیا په وخت کې څه کارونه کوئ؟ ډېره وختونه فوتبال کوم او ځینې وختونه تلویزیون ننداره کوم. تر څو بجه بیږیږئ؟ له 10 بجه بیږیږم. خورجانه د بیا لیدلې مو ډېره خوشحاله شوم. زه هم همدارنګه د لیدلو ډېره خوشحاله شوم. د بیا لیدلو په هیله د خدای په امان. د مخه موخه دیشه. ډېره مننه.